عزت خوندي نه د عزت نور خرابېږي او ځکه چې عزت د پښتون یو افغان عزت خراب شي نو بیا د سر ټیټه ژوند تېرېدل دا څه پیدا نه کوي. بالکل او اوس راغلي اوس موږ ځای نه لرو چې دې ځای نه چېرته لاړ شو. یو پېرته راغله 40,000 روپۍ ورته ورکړې دي موږ د کور نه 8 کسانې واورې نور یو سکوټر هم واورې هغه د 50,000 روپۍ 80,000 روپۍ سکوټر واورې 15,000 روپۍ هم خرڅ د کډوالو د ستړي کاروان په دمځای کې ولاړ یو. دا د تورخم د عمري کم پنډغالی دی کم چې د راستنو شوو افغانانو دپاره جوړ دی. دا ستړي کاروانونه همدلته راځي او همدلته دمه کېږي. زموږ ټیم او ځوانان د شپې راهیسې کار کوي تر څو سبا سهار 10 بجې د خلکو ته او د کم ته ډوډۍ برابره کړي. بیا زموږ ټیم د هغې نه بعد خیمه په خیمه باندې ګرځو او دوی ته ډوډۍ تقسیمو. خو د ډوډۍ د تقسیم سره سره هم نن د دې خلکو د زړه اواز او د زړه هغه خبرې هغه دردونه مو ورسره سپړلي دي کم چې ورباندې اخوا په پردي وطن کې تیر شوي دي. راځئ د خلکو سره به کیسې هم کوو او د ډوډۍ دغه د توزیع لړۍ هم لرو. مننه. لرو په زړو کې مینا لرو په زړو کې مینا ستا په هر آن وطن او د خپل ځان وطن. څنګه چلې بیا دې کډې بار کړې که نه اوس نه وې راغلی؟ ولا بس راغلي پرون راغلي راغلی وې بس اوس انشاءالله روان یو. ښه د کوم ځای څخه راغلې؟ اوس راغلو هغه پنډۍ اسلام آباد پنډۍ کې دې ژوند کوو. څومره وخت ژوند مو هلته وکړو؟ تقریبا کم از کم وخت هم ډېر تېر کړ دغه 15 کاله به هم تېر کړي. 15 کاله همالته پیدا شوی به ځکه ته خو ویله د 15 کاله همالته شوی ده. ښه نو 15 کاله چې یو ځای کې تېر کړو بیا درته څوک وجدي نه اوس په زوره وځه ستا د خوښې خلاف ته راوځي نو دا لږ دردمن نه وي؟ ولا دردمن خو ډېر یې اورې ځکه چې موږ ډېرې ستونزې هم هغه کړلې. هلته به راغلو دا سکوټرې به ورسره ولې پیپ سکوټرې وې په سکورو باندې به چاپه وله شخصي جامو کې ول. یو پېرته راغله 40,000 روپۍ ورته ورکړې دي موږ د کور نه 8 کسانې واورې بیا یو څو ورځې موږ ته هغه ولاورې لکه مني واورې نه راتله. بله پېرته بیا راغله اورې بیا چاپه ووهله بیا چې وله زنانه هم داسې ډاګ غوندې چې هغې کې منډې وهلې وه هغه موږ داسې منډې ټول د کور نه ووتلی ټولو لاخر ته کنځاګانې هغه هم کولې زنانه هم بندي کولې موږ هم هغه خو خیر زنانه هم یو سیټ ته هغه کړل او هغوی هم خو زی ونیولم زی چې ونیولم هلته اټک کې یو کیم جوړ کړی و هلته چې کیم جوړ کړی و غټ سیمې خالدار دغسې حساب ته تا ولاورې زه د کیم نه د دغې له وجې بېرته زه راوتښتېدم اورې لکه د ما هلته عزت و زنانه مې پاتې نور د ما د کور لکه څوک سرپرست نه ولو ځکه یو زه او یو مې ښځه وه او 2 مې لورګانې مې وړ یو د 2 کالو وه او یو د 1.5 کال وه او بس په دغه وجه باندې مثال ډېر مشکلات و ډېر هغه توګه ته راغلو واورې حالات ډېر ګډوډ او نور هم وخت نه تېرېده ځکه بېعزتي هم کېدله افغانان چې دې جینه لاړ مثال خبر داسې نه وه چې ډوډۍ دلته نه رسېده ورته ډوډۍ ښه ډېره وه د عزت دپاره وروسته امریکا چې راغلی دلته عزت خوندي نه و پاکستان ته لاړ خو اوس د موږ بېعزتي چې هلته کېږي هر افغان ته زه دا وایم اورې چې نور په حیا عزت کې راشي نو دا به د هغوی دپاره ډېره غټه او فایدې خبره. د سامانونو انتقال څنګه و؟ زه داسې خبر شو موږ چې مطلب دا د خلکو نه د کور سامانونه وسایل هم ایساروئ؟ سامانونه بس داسې و که نه موږ سامان اوس ځکه تا د دروغ وایم نو دا هم نه ده په کار اورې د موږ یو مال واورې غوام او هغه هم ورکړه د هغې پیسې هم ته اوسه پاتې دي موږ ته نه دي میلاو سوي اورې او نور یو سکوټر هم واورې هغه د 50,000 روپۍ 80,000 روپۍ سکوټر واورې 15,000 روپۍ هم خرڅ کا اورې لکه هر شی 15,000 کال هر شی هم داسې ورکړه لکه مفت. نو تاسو هغو باندې چې کله سخته راشي بیا وایي چې زموږ تاسو اسلامي ورورولي ده داسې دې ورته نه ویل چې اسلامي ورورولي ده د 50,000 شی ولې په 15,000 اخلي؟ قسم مې ده په خدای چې زه کله ونیولم پولیسو والا ما ورته ویلې پنجابي کې ما ورته ویلې دا څه رقم ته مسلماني ده اورې ما ته ورته ویلې اورې تاسو مسلمان بیخي یې نه اورې ځکه چې تاسو ته موږ وایي وځئ تاسو نه موږ ورته ویلې موږ وځو موږ دلته څه مشکل لرو په دغه وجه موږ نه وځو اورې چې موږ خپل عزت دلته نور خوندي نه ده او موږ چې وځو اورې مثال دغه هلته خلکو سره حساب دغه ده په دغه وجه باندې موږ دلته ایساروو بل په یو میاشت کې به سړی څه شی وکړي ته خپله سوچ وکړه. لکه کله چې دلته راغلې که نه دا یوازې یو کم نه دی د ټول هغه دردېدلو خویندو میندو ورونو چې دلته راشي که نه مطلب د خپل هېواد باندې سړی تکیې وکړي
دلته چې رالې د پرون نه تر ننه پورې څومره خدمت ستا وشو څومره د دې خلکو نه دولت نه دوی نه څومره خوشحاله شکر الحمدلله خپل وطن ګل وطن اورې ډېر ښه خدمت یې د مونږه کړی دی اورې قسم مې د په خدای چې څپی را باندې مور پلار به دونه خدمت نه یې کړی که دلته چې مونږ څونه خدمت وسو او خپل وطن خو خپل وطن یې اورې که څومره په بار باندې مثال کلونه سړی تیر کړي هېڅ هغه نه ورکوي ولاکه سړی خپل هلته چا خوا کم پاتې دي خلک پاتې دي داسې واضحه ټکو کې ورته کوم پیغام لري هغې خر به د ما دا پیغام ده چې وروره ما خو وختي م تا درته ویل چې موږ افغانان چې دې ځي نه کله د وروست وخت کې لاړل او امریکا وله مثال دلته عزت نه و خوندي بې عزتي وي قیسې وې که نه اوس شکر الحمدلله اسلامي حکومت ده عزت خوندي ده څه مشکل نشته له لږې نه مرو مثال خبر کار لږې ډېرې خدای به رزق راکوي او که هېڅ شی نو د غره تیږه خو ډېرې دا به خوري اورې نه الحمدلله دلته دغه کومه دشته کې تاسو پراته سئ که نه په زرګونه جریبه دشتې غرونه اوبه د ژوند امکانات ډېر دي دلته شکر د هغې څخه تاسو چې تللي یاست دلته دشتې آبادي کړي دي اوس په انشاءالله تعالی د خپل وطن دشتې آبادوو صحیح ده که انشاءالله او هغوی ته ما دا پیغام دا اورې چې نور باید راسي ډېره مننه د حماسونو وطنه لري لوړ شان او زینت په دې جهان جوړ بخیر طبیعتونه دې ښه دي د کوم ځای څخه دې کډه راوړه د اسلام آباد اسلام آباد ته څومره وخت هلته تېر کړه هلته هم تقریبا 4 کاله 4 کاله هم تېر کړه 4 کاله وړاندې تللي وایي څه رقم ته راویستلی شوې دغه کیسه را سره لږه شریکه کړه بس هلته یې ونیولو موږ خو یې دغه کړو بندیان کړو څو ورځې 15 ورځې راباندې هلته تېره کړو بیا راواړولو بیا څنګه کور هم راوړې هلته پاتې و هغې پسې اوس بیا راغلی یم چکن هم نه دی شوی هغې د خاطر راغلی ته را ډیپورټ کړې ریپورټ یې کړو او کډه در پسې راغله اوس همدلته هستئ سامانونه چیا خو یې نه وي سر کړی سامان نه یې سر کړي وو سر کړي وو هغه یې را پرېښوده اوس نه نه ها هغه چې څه په کار و هغه هم راوړي چې په کار هم نه هغه ټول پرېوسته ما خپله پرېوسته پاتې شو بس د وس هم ونه شو راوړلی مو شو 4 کال یو ځای کې تېر کړي او بیا دې یو څوک په زور وباسي دا لږه سخته نه وي سخته څنګه نه خو بس مشکل دی اوس خپل وطن ته راغلو خوشحاله خپل وطن کې خوشحاله خدمت دې کېږي ډېره مننه جانان وطن افغانستان وطن جانان وطن افغانستان وطن ترنا لوګه بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان السلام علیکم وروره ښه طبیعتونه دې ښه دي د کوم ځای څخه راغلې د خیره سره د پنجاب څخه راغلی پنجاب کې دې څومره وخت تېر کړه تېر 40 کال هم تېر کړو زما خپل عمر 20 کاله دی ته هملته پیدا شوې دا 20 کاله ژوند دې تېر کړی دی دلته اول ځل و چې دلته راغلې که نه مخکې م راغلی د کوم ځای دلته دلته ننګرهار یو د جلال آباد سرخود کله چې تا هلته 20 کاله په یو کور کې تېر کړه او د هغې ځای څخه ته په زور باندې راویستلی شې څه احساسات وو یاره احساسات خو ډېر و زموږ ځکه چې خفه هم شولو خوشحاله مې چې خپل وطن ته رالو وخت هم د خفه په دې چې وخت هم ډېر تېر کړ هلته یو ځینه چې لاړ شي ډېر وخت تېر کړي هغه ځای کې یعنې سړی خفه کېږي خود خفه کېږي که نه چې ژوند هم ډېر تېر که نه اول بیا هم خوشحاله یو چې خپل وطن ته رالو او خدای هم دلته زموږ ثواب وکړي او بس هغه د یو چا مړی شوی و که نه نو هغې ژړله ګاونډیانو خولې پورې خندل بیا مړي والا د خلکو ګاونډیانو ته ویل چې خیر دی که راسره ژاړئ مه خولې پورې مې مه خاندئ اوس زیاتره خلک چې په پنجاب پنډۍ اسلام آباد لاهور او دې ځایونو کې ډېر وختونه تېر شوي دي چې دې خو راغلي دي دلته ورته زموږ خلک څوک وایي چې باره به نه وي او څوک به ورته وایي چې لکه دا اردو لغاتونه هغه لهجه به نه استعمال یې که نه زه وایم چې تاسو دردمن شوي یاستئ دا وخت دا چې تاسو سره خلک په دې درد کې شریک شي نه دا وخت دا چې ستاسو خولې پورې خندا وکړي ته ولې داسې وایې صحیح خبره کوم کار سره تل د مخ شوی که نه نه دې کار سره ځینې مخ شوی دا وخت تېرېدا نه سره ژبه بدلېږي ځکه چې هلته هغې سره ژبه مطلب دا اوس د دې وخت نه دی چې تاسو څوک دا ښودنې وکړي په کار دا دی چې تاسو سره خلک همکاري وکړي صحیح خبره کوي خو دا سره نه مخ شوی تر اوسه پورې چې ته 20 کال یو ځای کې تېر کړې هغلته پیدا شوې د هغې څخه ریسرګي طبعا سړی خفه کېږي که نه خفه کېږي صحیح موږ ډېر خفه شولو چې رالو که نه وخت هم ډېر تېر کړی هلته اوس خو دلته به وخت تېر سره بلد شو دلته به هم وخت تېر شه یعنې ښه به شو سره اوس راغلي اوس موږ ځای نه لرو چې دې ځای نه چېرته لاړ شو اوس اسلامي امارات سره دا غوښتنه ده چې موږ ته زمینه برابر کړي څو ورځې کېږي زموږ دلته یعنې 8 ورځې کېږي چې راغلي یعنې ستا اوس هلته ځای نشته چې ته لاړ شې ځای بیخي شته نه یو لږ ځای هم نشته ده او بې ځای و
او اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې موږ ته ځای راکړي او زموږ یعنې غوښتنه یې پوره کړي ډېره مننه ژوندی اوسه، الله دې عزت